کالیفورنیا د امریکې د متحده ایالتونو لپاره د میوو د یوې داسې ټوکرې حیثیت لري چې هر رنګ او هر قسم میوه پکې وي. خو ټولې میوې یو اړخ ته او د انګور میوه یې بل اړخ ته. د امریکې په متحده ریاستونو کې په تجارتي توګه یو کم 100% انګور په کالیفورنیا کې کرل کیږي. د کالیفورنیا 80 قسمه انګور په شین، سور او تور رنګونو کې راځي. په کال 2019 کې کالیفورنیا د 2.14 ارب ډالرو انګور په نړیوال بازارونو کې خرڅ کړي وو. خو د کالیفورنیا انګور یوازې د خوراک لپاره شهرت نه لري. د دې انګورونو واین یا شراب هم جوړیږي. د یو رپورټ تر مخه په کالیفورنیا کې لږ تر لږه 1400 شراب جوړولو کارخانې یا واینري شتون لري. ناپا، سانتا کروز، سونوما، لوډای، فرزنو او ساکرامنټو د انګورو د باغونو او شرابو جوړولو کارخانو لپاره مشهوري سیمې دي. د یو بل رپورټ تر مخه د امریکې 90% واین په کالیفورنیا کې جوړیږي او د دې پیداوار سره کالیفورنیا په نړۍ کې په 4م مقام ولاړه ده. د لوډای په یو واینري کې شراب جوړولو ماهر فرانک لامبرټ د فرانس سره تعلق لري. د واین جوړولو شوق 19 کاله وړاندې کالیفورنیا ته راوستی. فرانک وایي چې ښه شراب جوړولو لپاره ښه ډېره سرمایه پکار وي. زه د تیرو 20 کالو راهیسې واین جوړوم. د انګورو په کر هم لږ ډېر پوهیږم. د شرابو جوړولو تجربه هم لرم. خو زه تاسو ته یو خبره ښه په باور سره کولی شم چې ښه ډېر ګران کار دی. فرانک وایي د هر یوې سیمې انګور د بلې سیمې نه بدل وي او همدغه شان د بدلو سیمو انګورو نه جوړ واین هم د یو بل بدل وي. There is the same that we grow here. د هر ځای انګور مختلف دي. د دې ځای انګور د فرانس نه مختلف دي ځکه چې مځکه او فضا یې د یو بل بدله ده. حتی چې د شرابو جوړولو طریقې یې هم بدلې. خو د دې باوجود هم څه خبرې پکې یو شان هم دي. Thing in common and a lot of things that differentiate it. د فرانک مطابق په نړۍ کې د سپین او سور رنګ واینو د 9000 نه زیات قسمونه دي. د واین د جوړولو پروسې په اړه فرانک وایي White grapes come in truck, pressed outside, and then د سپین واین جوړولو لپاره انګور په ټرکونو کې راځي او بهر ترې راوکاږل شي. هغه راز د لوی ډرمونو ته راشي چېرته چې د فرمنټیشن یا د خمار د مرحلې تیر کړي شي تر دې چې خواږه یې په الکوهولو بدل شي. Until there is no more sugar, red wine, we same way receive the grapes. But we don't press the grapes. د سرو واینو جوړولو پروسه هم هغه شان ده. صرف یو فرق دا دی چې د دې انګورو پوستکي تر هغې مونږ په ډرمونو کې د رس سره یو ځای ساتو تر څو چې دغه سور رنګ شرابو نه وي اخیستي. یو ځل چې د فرمنټیشن یا د خمار مرحله ترسره شي نو د هغې وروسته ټول پوستکي د واین نه جدا کړي شي. We pump everything outside in the presses and we're going to separate liquid phase, the wine, and throw the stems and the seeds and the skins out. د هر یوې واینري سره ټیسټینګ رومز هم جوړ وي چېرته چې د شرابو شوق لرونکي د نړۍ د بېلابېلو سیمو نه راځي او د رنګ رنګ شرابو ویډیا سکه کوي. دا ټیسټینګ رومز د کال 12 میاشتې د شرابو د سکې لپاره خلاص وي. دلته د ګردې نړۍ نه خلک د شرابو سکې له راځي. عموما خلک زموږ کیبرنې یا زینس واین خوښوي. دلته کار ځکه خوښوم چې د خلکو نه ډېر څه زده کولو موقع په لاس راځي. زه پخپله کرویشیس کیبرنې خوښوم. په کال 2019 کې کالیفورنیا ګرده امریکې ته د 3.8 ارب ډالرو او بهرنو هیوادونو ته د 1.3 ارب ډالرو واین لیږلي. راشد خټک، وی ډیوا، سان فرانسیسکو.